سلامونه ملګرو جوړ تکړه د لندن په لویدیځ کې یم او د هارو په سیمه کې سلګونه افغانان راټول شوي دي او د دغه کتاب په اړه چې د ژوند لار نومیږي او اسلامي معلومات پکې دي. دا کتاب خلکو لوستی دی او نن د دوی ازموینه ده. هغه څوک چې ازموینې ته راغلي دي غواړو چې دغه جریان درته ووایم. ننوتو نه مخکې زده کوونکي باید ځان راجستر کړي او دلته دغه ځوانان چې دي د دوی وظیفه همدا ده. نور جزئیات په خپله د دوی له یوه ملګري وپوښتمه، احمد شکیب اخونزاده یو له دغو کسانو دی. اخونزاده صاحب ستاسو وظیفه څه ده دلته؟ سلامونه نیکې هیلې تڼۍ صاحب، مننه چې موږ ته وخت راکړه. زموږ وظیفه دلته د هغه ممبران چې موږ سره مخکې الریډي رجسټر سوي دي، موږ د هغوی نوم، پلار نوم، تخلص دلته موږ سره په هغه نوم باندې پیدا کوو. بیا دوی کوی سي موږ ورته کارډ ورکوو، کارډ په هغه کې موږ چیک کوو، آی ډي چیک کوو، موږ دوی ته اجازه ورکوو دوی کوی سي ته لاړ سي. که چېرته دوی سره نه وي دا کارډ او دا آی ډي نه وي او نوی کس راغلی، خو بیا موږ هغه ته بیرته دلته کارډ جوړوو، نوم یې هر شی ثبتو، په سیسټم کې رسو دلته ډیټا بیس کې، او هلته دوی کوی سي امتحان ته لاړ سي. یعنې نوی مطلب دا دی چې نوي هم کسان راتلی شي، دا نن هم یو څوک راتلی شي چې مخکې نه و راجستر شوی او راشي نوم ولیکي. موږ هغه کسانو ته اجازه ورکوو چې دلته راسي، مثلا 20 پاونډه تقریبا دغه کتاب دغه انرولمنټ فیس ده. دوی کوی سي دلته خپل نوم ثبت کړي او کارډ واخلي او امتحان ته ورسي، اجازه ورکوي. او دا د دې لپاره ده چې یو څه نظم او هر څوک ورنشي دننه که نه، یوازې هغه کسان چې راجستر دي او یا اوس غواړي راجستر شي. مخکې چې کوم موږ سره راجستر دي هغه کولی سي چې لاړ سي، او کوم چې نوي غواړي لاړ سي، راجستر نه وي الریډي، مثلا موږ سره مخکې نه اوس کولی سي دوی لاړ سي هغوی سره. کشرانو او مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ډېر د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې دلته په دغه علمي او اسلامي غونډه کې موږ او تاسې صرف د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره او د علم او معرفت د خپرولو او درناوۍ په نیت د یوې واحدې کورنۍ په څېر سره راټول شوي او غواړو چې د خپل ایماني واجبې پر اساس د خپل عزیزانو د دیني زده کړو او مطالعاتو د سطحې د معلومولو لپاره د خپلو مشرانو تر نظر لاندې دغه لویه ازموینه کې ګډون وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دغه امتحان او دغه مجلس یا د دې ټولنې د راټولولو د یو منتظم سره غږېږم. نو اول به ځان راته معرفي کوئ زما کتونکو ته. مننه تڼۍ صاحب، زما نوم ډاکټر عبدالحمید لطیفي دی. زه اصلا ډاکټر یم، سایکاټریسټ یم، کنسلټنټ په آکسفورډ کې اوسېږم او هلته په NHS کې کار کوم، شفخانه کې. نو اوله پوښتنه همدا پیدا کېږي چې ډاکټر او د مذهبي مسلو سره سروکار دلیل یې څه و؟ دا خو ډېره یعنې اصلا اسلام چې دی دا یوازې د ملایانو نه دی. هر څوک چې مسلمان وي، که هغه ډاکټر وي، که هغه انجینر وي، که هغه وکیل وي، که هغه معلم وي، هغه باید د اسلام نه خبر اوسي. موږ مسلمان ډاکټر غواړو، مسلمان انجینر غواړو، دا د هر چا وظیفه ده او اسلام چې دی صرف د ملایانو نه دی. په دې خاطر دغه کار کې زه انوالو یم چې کوم ورځ نه راغلی یم او کوشش کوو چې د خپل دین او اسلام دپاره دعوت وکړو. او د دې لپاره چې دغه پوښتنه له بلې پوښتنې لږ مخکې راغله، غواړم چې یو وضاحت ورکړئ د دغه ټولنې په باره کې، دا نن چې راغلي یې دا توضیح کوئ. دا پروګرام خو حیات فاونډیشن چې په UK کې یو رجستر چریټي ده هغوی جوړ کړی دی او زه د دې حیات فاونډیشن یو ممبر یم.
او هدف د دې دا و چې موږ ټول افغانانو ته نه یوازې افغانانو ته خارجیانو ته چې نورو هیوادونو ته راځي پاکستان بنگلاديش ساوث افریقا په دې پروګرام کې نن د هر ځای خلک شته دي هغوی لپاره موږ دغه دین څنګه ورسو دغه کتاب حیات فاونډیشن چاپ کړلو په دې کې 990 پوښتنې دي د سیرت النبی په دې کې د نور انبیاو په دې کې هغه ټول مهم مسایل چې د مسلمان لپاره پکار دي چې پوه شي هغه په دې کې رانغښتل شوي دي په دغه امتحان کې ډېر ګډون کوونکي زموږ خویندې زموږ لورګانې زنانه دي او هغه الحمدلله په سره د دې چې په یونایټډ کینګډم په لندن یو کې اوسېږي خو ټول ډېر په شوق د خپل د دین زده کولو دپاره دلته راغلي سره د دې چې عصري تعلیم کوي مکتبونو ته ځي خو د ده سره د دین سره د هغوی شوق ډېر زیات دی او اکثریت د مشارکینو نن په دې پروګرام کې زموږ زنانه دي الحمدلله ټول په خپل اسلامي حجاب کې راغلي او خپل امتحان کې برخه اخلي پروګرام پرده په منځ کې لګېدلی ده او هغې هم په دې کې برخه اخلي الحمدلله یعنې د هغې سپینې پردې شاته زموږ خویندې دي او موږ به هڅه وکړو چې خویندو سره هم خبرې وکړو د هغوی نظر هم واورو د دغې ازموینې د جریان په اړه پوښتنه ترې وکړو اول خو مو نوم راته ووایې زما نوم جمیله صدیقی ده زه یو تن د ګډونوالی هستم چې په امتحان کې نن مرسته کوله او یوه ډېره ښکلې ورځ وه ما لپاره یوه ډېره عالي تجربه نو له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې دلته راغلی یاستئ نو ستاسو تا ویل چې ما دلته مرسته وکړه ستاسو وظیفه مشخص شی وه د ما وظیفه دا و چې زه د پښتو په برخه کې هغه خویندو چې برخه یې اخیستی وو د هغوی ورقونه مې توضیح کوله او هغوی ته چې مونږ کوم چای کلچې دغه ډوډۍ شیان هم چې ما تیار کړي وو ورم کړه او کله چې امتحان شروع سوه نو بیا دوی ته څه راهنمایي چې ضرورت و هغه هم دوی ته وکړه او څنګه درته ښکاره شوه د دوی وضعیت د دوی کړه وړه چلند څنګه و فوق‌العاده ښه و یعنې زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې په داسې یوه فضا کې دوی سره هم دیدن وسو او سره معرفي سو نو ټول ډېر زیات خوشحاله وو او ډېر خوشبینه وو فوق‌العاده زحمت ډېر زیات ایستلی وو نو انشاءالله په دې هیله چې آینده کې داسې پروګرامونه څومره د زموږ خویندې علاقمندي لرله دا ځل چې راغلي وو فکر کوئ چې په راتلونکو دغسې امتحانونو کې به هم ګډون وکړي زه فکر کوم بعد له دې دا یوه ډېره ښه مثال ده یوه ډېره عالي تجربه وه ټولو لپاره نو انشاءالله حتما په راتلونکي داسې برنامو ته ډېر زیات شمېر خویندې به ګډون وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرو قدرمنو درندو حاضرینو لومړی د خپل ځان او بیا د حیات فاونډیشن لخوا نه ټولو راغلو درندو مشرانو کشرانو خویندو ورونو ته ښه راغلاست وایم او د الله سبحانه وتعالی شکر په ځای کوو چې نن کوم خویندې ورونه دلته راغلي دي دا د یو دوه درې حتی د شپږو میاشتو هغه ثمره ده چې نن دلته ورونه حاضر سوي دي او دوی دغه کتاب په خپل کورونو کې خپل یو بل سره چې ویلی ده همدغه د مونږ لومړنی هدف ده دوم برادران و خواهرانی که تشریف آوردن الحمدلله ثم الحمدلله این کاروانی را که شما میبینین و این زحماتی را که شما میبینین استاد محترم جناب صوفیزاده سے بزرگواری کردن مگر این کار اجتماعی این کار همگانی از کلگی بودن نه تنها حیات فاندیشن اگر ما یاد بکنم شاید بعضی نما از یاد ما بره و فراموش کنیم و حقش ادا کرده نکنیم به طور مثال چند نمونه یاد میگیریم برادران خیراندیش مسجد مرکزی افغانها مسجد مرکزی هانسلو و همچنان برادران حلقات درسی و همچنان برادران و استادان بزرگ و خواهران محترم خیری که در چهار طرف ما بودن این نتیجه کار همگی است و در این شک نیست که در کارهای اجتماعی
که میشه شاید بعضی از برادرها زیاد وقت بتن و بعضی نتن یا داده نتانن، مگر این با این معنا نیست که وا در این کار شریک نبودن و زحماتشان قابل قدر است. ما نیز الحمدلله در بین خود و در این تالار بشری را با خود داریم که صفت افتادگی، شکست نفسی، اخلاص و تلاش‌های خستگی ناپذیرش در تمام امور خیر و خدمت به خلق الله بیشتر و بهتر از صفاتی است که شاید در شعرش ذکر نموده است. آن بشر کسی دیگری نیست مگر برادر بزرگوار ما، برادر معزز ما، جناب بشر صاحب که مانند همیشه این بار نیز در براندازی این برنامه پر افتخار مسیر زندگی شب و روزش را یکی کرده و به صفت مسئول عمومی مسئولیت‌های بزرگی را تا امروز در کنار برادران و خواهران ایمانیش متحمل شده و با اراده آهنین و به طور شایسته و احسن آن این کاروان علم و معرفت را تا به اینجا رسانیده است. په دې هغه باندې لیکلي انسپایرډ فاونډیشن یعنی الهام ولې انسپایرډ زموږ هدف دی چې زموږ ځوانان موږ انسپایر شي او دوی ته یو الهام ولرو وکولی شو چې موږ په جامعه کې موږ ځوانانو ته یو مثبت میسج پاس کړی شو او کوم کلیدي کار چې دی هغه موږ ځوانانو ته یو مفکوره یو ذهنیت ورته ورکړو تر څو دوی د دین او د قرآن او د اسلام په صحیح لاره باندې خپل ژوند یعنی په مخ بوتلی شي. ځینې پوښتنې دا دي چې افغانان چې دلته راځي که نه له خپل وطن نه لرې شي، دوی بیا له خپل کلچر نه هم لرې شي، دوی په غلطو کارونو باندې سر شي. دغسې ازموینې د دغو ناوړه کارونو په مخنیوي کې څومره مرسته کوي؟ سبحان الله دا یعنی د موږ یو له اهدافو نه همدا دی چې موږ وکولی شو خپل ځوانان په کوم طریقه باندې راجلب کړو او خپلو برنامو ته راجذب کړو او دا موږ په کلتوري برنامو باندې، په سیاحتي برنامو باندې او په ورزشي برنامو باندې موږ په ځوانانو باندې کار کوو ځکه موږ هفتوار ورزشي پروګرامونه لرو، هفتوار درسي پروګرامونه لرو او هم د دري او د پښتو ژبې پروګرامونه او کلاسونه لرو چې ځوانان وکولی شي خپلې ژبې سره له خپل وطن سره هغه رابطه قوي پاتې شي او پیژندګلوي یې ورسره قوي شي. نور هم طارق جان دا د ښې خبرې وکړې او په دې باندې یو بل پروګرام ما او تا کوو، خو نن ورځ ستاسو رول دلته څه شی دی په دې ځای کې؟ الحمدلله زموږ ځوانان لکه تاسو چې وینئ بېلابېل کیسې دا رنګ واسکټونه یا نور د والنټیرز واسکټونه اغوستي دي. یو کلیدي رول د دې پروګرام په جوړولو کې او د دې په نن د نظم په نیولو کې لوبولی دی او له اولې ورځې نه دوی په کمپین کې، په فنډریزینګ کې، په د کتاب توزیع او په تشریح کې دوی کلیدي رول لوبولی دی الحمدلله. په همدې غونډه کې د ژوند لار ځوانان او پیغلې راځي، د امتحان ورځې ده او د اسلامي معلوماتو په اړه امتحان ورکوي او دلته بېلابېل خلک نور هم شته، هغه څوک چې امتحان ته نه دي راغلي خو د دغه امتحان د سمون دپاره د دې د ښه والي دپاره راغلي دي. زما په څنګ کې دوه ډاکټران دي، ډاکټران صاحب دی ډاکټر احسان پامیر او دی ډاکټر صاحب لطیف نه عبدالوحید لطیفي. ډاکټر صاحب لطیفي او ډاکټر صاحب پامیر، تاسو په دې غونډه کې ستاسو رول څه دی؟ اول ته راته ووایئ. ډاکټر صاحب یو زه د خلاص مننه ډاکټر صاحب. مننه تڼۍ صاحب، لکه څنګه تاسو خبر یاست دلته د نن ورځ د انسپایر فاونډیشن او د حیات فاونډیشن په ګډه باندې دلته تقریبا نږدې 1000 کسان راغلي چې دا د ژوند لار پروګرام ته د سیرت یو مسابقه ده. چون دلته 1000 کسان تاسو معلومه ډېر زیات خلک دي او په دې کې د هر عمر خلک شته دي. موږ یو شپږ نفره ډاکټر صاحبان چې ټول د برتانیا کې کار کوي د اول برخه کې موږ د هغه لومړنیو طبي مرستو مسؤلین یو. په دې هیله چې موږ ته هېڅ ضرورت پېښ نه شي، مطلب دا چې ټول خلک به روغ جوړ کور ته لاړ شي، خو بیا هم نه ویل کېږي ډېر خلک دي، نږدې 1000 کسان راغلي دي خویندې ورونه. په خدای نخواسته کوم د چا ضرورت پیدا کېږي طبي برخو کې مرسته پیدا کېږي نو هغه اولنۍ مرستې به موږ دلته شروع کوو او بیا به نو وروسته مربوطه طبي مراجعو ته امبولانس زنګ وهو
بعد موږ امید لرو چې موږ نن دلته غونډه ورځ همداسې لکه چې زه اوس کافي څښم کلار چای وڅښو کافي وڅښو ضرورت پیدا نه شي مطلب ټول خلک په خیر کور ته لاړ شي خو دا د دې غونډې یو اړتیا ده چې باید کله داسې لویې غونډې جوړېږي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا غونډې موږ ټول په افغان ډانسانو کور کوو کوم چې ټول دلته کار کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، جوانان و اطفال نازنین، با کمال افتخار و خوشحالی حضور شما را در این پروگرام امروزی خوش آمدید میگویم و مراتب سپاس و امتنان خود خدمت مسئولین حیات فاندیشن به خاطر برگزاری همچنان یک برنامه بزرگ اسلامی و تربیتی که ماشاءالله این رویداد خودش یک فرصت عظیم برای تقویت ایمان و اعتقادات ما شماست و همچنان آشنایی با معارف دینی ما می باشد میکنم و این پروگرام امروزی یک شانس عالی است تا که تمام شرکت کننده ها با مطالعه کتابی که اخذ کردن به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی با اصول و آموزه های دین اسلام از جمله قرآن کریم، حدیث و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر آشنا شوند. Thank you for that introduction, Payman. Assalamu alaikum, brothers and sisters. It gives me great pleasure and it's a real honor to be here for this magnificent event by the Hayat Foundation. I can't think of a single event that I've ever been to where mothers and daughters and sons and fathers have come together to compete in a test of their education. It's a great initiative and it's something that I believe should spread. You know, Malcolm X, a great American revolutionary and a brother, he said education is the passport to our future, for tomorrow belongs only to the people who prepare for it today. And I see this hall full of expectation and it's really exciting, and I hope somehow the images from today manage to get back to Afghanistan and maybe the right people will see these images and be inspired by all of you brothers and sisters who realize the importance of education. And I'm hoping that this will inspire those back in Afghanistan. I nearly said back home, but back in Afghanistan, where this sort of event at the moment would be inconceivable. And it's so sad because as a convert to Islam, I know how important your faith is, both here and back in Afghanistan. And one of the first things that I was taught as a convert was the first message that was delivered in Islam, which was Iqra, read. Well, of course, you can't read without education. And education is the backbone of Islam. In fact, up until the 17th century, Muslims were looked up to by the rest of the world because of their knowledge, because of their education. In the fields of science, medicine, technology, Muslims were world leaders. رازی چلم زدکلو دی وطن کلی بچانو ای گرانو افغانانو ای گرانو افغانانو
وطن سترګې په لاره د راتلونکي ښه ځوانانو ای ګرانو افغانانو ای ګرانو افغانانو راځئ چې ملک ودان کړو سیالي د ټول جهان کړو د علم په رڼا کې عالي افغانستان کړو ځانونه پرې قربان کړو د دې شمعې پتنګانو ای ګرانو افغانانو ای ګرانو افغانانو دا عصر دی هنر دی وتلی کمپیوټر دی راځئ چې مونږ روان شو د پوهې په کاروان شو به لحاظ هر کسی دنبال حیات قلب هست و سیرت رسول الله. وقتی انسان سیرت رسول الله رو میبینه که رسول الله چگونه با مردم رفتار میکرد. من یک قصه رو میگم و طولانی نمیکنم. در غزوه بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم صفا رو ترتیب میداد. شخصی بیرون آمده و با عصا و چوب زد به شکم اون شخص رو سر جات بشه. گفت ای رسول الله من رو به درد آوردی. گفت بیا انتقام بگیر. گفت نه انتقام باید همونطور که تو زدی منم همونطور انتقام بگیرم. عصا رو گرفت گفت بدن من شکم من برهنه بود تو هم باید شکمت برهنه باشه. رسول الله شکم رو بالا زد گفت حالا بیا بزن. اون مرد آمد و عصا رو دور انداخت و بوسه زد بر بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت ای رسول الله میخواستم آخرین دیدار من آخرین اتفاق من در این دنیا بوسیدن پوست مبارک شما باشه و در این باره سبحان الله قصه بسیار زیاد است و من مجددا تشکر میکنم. آرزوی خیر و برکت برای مسئولین در گذار کنندگان دارم و از الله میخوام اسال الله العظیم رب العرش العظیم اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض هذا الجلال والاكرام ان تبارك في اموالهم واهاليهم وحياتهم و خدا می‌برد و توفیق بده که انشاءالله این همایش همیشه و مدام برگزار بشه. بسیار ممنون. جزاک الله خیرا از استاد گرانقدر. بسیار معذرت می‌خواهیم که نتوانستیم از صحبت‌های ارزشمند و عالمانه‌تان بیشتر مستفید شویم، ولی نظر به معذرت‌هایی که داریم معذرت ما را بپذیریم استاد. انشاءالله در برنامه‌های آینده امید است که شما تشریف بیارید و به پای صحبتتان بنشینیم. جزاکم الله خیرا. برنامه امتحان از همین لحظه انشاءالله آغاز میشه و از استادان گرانقدر و مسئولین گرامی خواهش میکنیم که به قطارهایشان تشریف ببرند و توضیح پارچه های امتحان آغاز کنند. از خداوند متعال بر تمام اشتراک کنندگان در این امتحان موفقیت و کامیابی و سرفرازی داریم میخواهیم. با قوانین و مقررات امتحان هم نیز به زبانهای انگلیسی، پشتو و دری انشاءالله براتان توضیح میکنیم. تشکر. Okay, the time that everyone's been waiting for. Just outside, it's beautiful weather. There is food. There is some snacks out there as well that is being sold. And Jazakumullahu khairan. Make dua. سلګونه زده کوونکي دلته راغلي دي او د پردې اخواته زموږ خویندې دي لوڼې دي نجونې دي. البته هغوی د دغه کتاب د پوښتنو ځوابونه ورکوي او د دې کتاب لیکوال مې په څنګ کې دی رسول خان چې دا کتاب یې لیکلی دی. غواړم چې له تاسو وپوښتم استاد د دې کتاب د لیکلو نه مو هدف څه او بیا د اوسني امتحان نه یا د ازموینې نه مو هدف څه دی؟ دې کتاب هدف خو همدا و چې موږ خپلو ځوانانو ته ماشومانو ته اسلامي تاریخ ورته وښایو، د انبیا علیه السلام نومونه د هغوی سره اشنا شي او د بعضې خلک چې د پیریانو په هکله باندې
افراط او تفرید کې واقع دي د هغې نه خبر شي. بعضې خلک یې بیخي مني نه او بعضې خلکو ته خدایان جوړ کړي دي، د هغوی په هکله باندې لیکل کړي دي او ملایکې مشکل نبود به خاطر که خواهرها معمولا دل نادل می باشد اگه تو جایا نمیرن یا دل جرأت نمیکنن یا میترسن از اینکه مردم چی میگه. این مشکل نبود برای شما، یک چالش نبود؟ نه خیر، به هیچ وجه ما هیچ یک چالش راستی هیچ یک چالش نبود، به خاطر از اینکه مسابقه طور راستی تاییدی داشته بود که دایی نه تنها که خانما بلکه خواهرکای کوچک ما دخترای ما سهیم بودن، دخترای خود ما دی مسابقه سهیم بود. به مو خاطر این بیخی یک انگیزه داد که والدین امرای اولادای خود یک جای سهم بگیرن، نسه بگیرن، درس بخوانن، خدا آماده بسازن در آزمون. هدف چی بود؟ مثلا یک کسی که میبینه صدای شما رو میشنه و شما رو میبینه چی قناعت میتین برشن؟ چرا باید بیاید اینطور مسابقه؟ هدف اصلی و اساسی خو چون ما در جامعه غربی زندگی میکنیم، هدف اصلی و اساسی بلند بردن فرهنگ و بلند بردن سطح دانش اسلامی بود، دیگه بلند بردن همبستگی بود، ایجاد همبستگی، دوستی بین خواهرها، فامیل ها. امروز ما شاهد ازی بودیم که زیادتر خواهرای ما از بسیار مناطق دوردست انگلستان به اینجا آمدن. دیگه هدف اصلی همو پروموت کردن کلتور افغانی، کلتور سنتی ما و همچنان تعلیم اسلامی بود، به حساب تعلیم و تربیت اسلامی. معلوم میشه که شما بودین امتحان و سوالا رو حل کردین. چطور بود به نظر شما؟ سخت بود، آسان بود؟ Thank you. I think that it was a really lovely experience, and even though we were born Muslim, we've been raised in Muslim households. I feel like throughout the whole competition, we've learned so much more about our religion. It's been a really incredible way to promote Islam, and coming here today, there's been a real sense of unity to see everyone after so many years and for such a good cause as well. So I think, yeah, it was really nice. I think the exam was challenging, but it went well, alhamdulillah. امتحان په خلاصېدو دی، 14 دقیقې پاتې دي چې امتحان پای ته ورسیږي، خو غواړم د وخت نه په استفادې د هغه چا سره وغږېږم چې دغه د ټولو شیانو ابتکار یا نوښت د کړی دی. دا ټولنه چې دلته تاسو ګورئ نن چې دا خلک راټول کړي وو، حیات فاونډیشن دا د دې سړي له برکته جوړ شوی دی. ضرورت مو څه ولیده چې تاسو دغه د حیات فاونډیشن جوړ کړئ؟ الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي. دا خو طبیعي ده، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، یو اداره ده او دلته د مونږ د خپلو ځوانانو یو ډېر سخت ضرورت ده. که چیرې مونږ د خپل دین سره خپل څه سره مینه ونه لرو او په دې باندې پوه نه سو، بیا خپل مور و پلار هم نه پیژنو، خپل وطن هم نه پیژنو او خپل دې ته مفید هم تمامېدلی نه سو. او دلته الحمدلله تا ته معلومه ده چې دلته نو دې خبرو ته ډېر ضرورت ده، کنې بیا ورکېږو. وطن دې یاد که، وطن ته مو ګټه څه ده د دغسې الحمدلله؟ بالکل، موږ خو حیات فاونډیشن په څنګ د دې کې چې دلته تربیتي او علمي پروګرامونه لري، وطن سره هم موږ مستقیما اړیکې لرو. یو په مثال تاسو ته چې موږ په هرات کې الحمدلله 15 ډېر نمونهیي کورونه جوړ کړل د نورو خیرو تجارانو په همکارۍ باندې. خو وطن ته ګټه همدغه ده، لکه ما چې ویلې چې یو سړي سره په دې باندې پوه سي چې زه د کوم ځای یم، زه وطن لرم، زه باید څه وکړم، هلته مفید واقع باید د علم په رڼا باندې منوري، او که دا کار نه نو بیا یوه خبره چې ما دلته چا سره وکړله، وایي چې یوه ګټه یې دا هم ده چې دا زموږ ځوانان په پردي وطن کې رالویږي، پردی کلچر دی او بالاخره کله کله ناوړه کارونو ته مخه کوي. د دې لپاره چې هغوی راوګرځوو د ناوړه کارونو نه او دلته یې مصروف وساتو، فکر کوئ دا څومره اغېزمنه ده؟ سبحان الله، لکه د ورته ویلې تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. دا کتاب چې ده د اول بخش ایمانیات ده، دوم اخلاقیات دي او دریم د سیرت انبیاء علیه السلام ده. نو سړی چې په ایمان باندې ملبسي، اخلاق نیکی او علم مو لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه به بیا ټولنې ته، کورنۍ ته مضر واقع سي؟ طبیعي خبره چې هغه به یو ډېر مثبت سړی خپل ځان کې به مثبت تغییر راولي او د ټولنې کې به مثبت تغییر راولي او هغه به یو مثمر سړی انشاءالله. څنګه وه ستاسو تمه؟ څنګه وه دغه خلک چې راغلل؟ فکر مو چې کاوه همغسې و، کم و، زیات و، منظم و، غیر منظم و؟ ستاسو توقع چې وه همغسې وه که نه؟ سبحان الله، دا خو یو طبیعي خبره چې هر کار څه نیمګړتیاوې لري. هغه څه فارسي کې وایي سلبي که څنګه لرلرې نه ښه دا څه ویني. نو په هر تقدیر دا قضاوت خو به مونږ تاسو ته پرېږدو، خو مونږ الحمدلله
ترې راضي یو او دې نه راضي یو. ډیره مننه، کور الله دې ودان کامیابي مو ډېره غواړم. مننه. خوشحاله تاسو. اوسئ، خدای ژوندی مو اوسئ. ښه کړي. سلام. نو د نن ورځې خپرونه همدومره وه. یوټیوب چینل مې وګورئ، سپین تڼای 0. په راتلونکو کې غواړو چې همداسې پروګرامونه درته جوړ کړو. افغانان که په بهر کې دي که د افغانستان دننه دي، دا وطن ورته اړتیا لري او د دې وطن د آبادولو لپاره باید ټول لاسونه سره ورکړي، متحد اوسېږي او د خپل وطن کلچر، دین، ژبه او رواجونه زده کړي او له یاده یې ونه باسي. روغ اوسئ.